تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشتا دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد قدرمنو عزتمنو محترمینو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې موږ تاسو ته داسې اخلاق او آداب نصیب کړي چې په هغه کې زموږ او د ستاسو او د دغه مسلمانانو او د مظلوم ملت پکې هوساینه او آرامي پکې وي. زما د بیان سریز او عنوان دا ده چې لکه تیر درس کې چې کوم شیان ډېر داسې دي چې هغه د رمضان کریم سره ډېر تعلق لري. نو یو په هغې شیانو کې دا و موږ تیر درس کې ویلی و چې هغه جود دی او سخاوت دی او ورکړه ده. د دې دپاره زه یوه مقدمه بیانوم. هغه دا ده چې زموږ ګناهونه دا انسانیت چې دی دا ټول که کافران دي که مسلمانان دي خو ټول یو انسانیت دی. دا د یو بدن مثال لري او نړۍ د یو هغه مثال لري. نو په دغه کې زمونږ مجموع کې ګناهونه هغه د واکدارانو ظلم په ماتحت خلکو باندې او د کفارو ظلمونه په مظلومو ملتونو باندې او د خلکو د یو بل وژل په ناحقه او د خلکو ځمکه او کور په غصب او په زور نیول، دارنګې سود کول لکه نن سبا چې دنیا کې ټوله نړۍ کې د بانکي سیستم چې د هغه سودي دی، دارنګې حرام تجارتونه کول لکه د نشهیي موادو او د شرابو او داسې نور. دا زمونږ هغه لوی ګناهونه دي چې په دې انسانیت کې موجود دي. د دغې لوی ګناهونو په نتیجه کې په موږ باندې الله تعالی قسم قسم آفتونه او عذابونه راوړي. هغه قسم قسم مرضونه راځي زمونږ د دغې ګناهونو د سزا ورکولو لپاره، لکه سخت سیلابونه او طوفانونه، زلزلې، د سرطان مرض، تور زیړی، قادسالي، وچکالي چې باغونه فصلونه وسوځېږي او موجوده وخت کې د کورونا ویروس، داسې نور سخت امراض. دا زموږ د ګناهونو سزا ده چې الله تعالی یې موږ ته راکوي. دلیل قرآن کریم کې الله تعالی آیات ذکر کړی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هغه څه چې تاسو ته رسیږي د مصیبتونو، دردونو، آفتونو، وباګانو نه، نو هغه په سبب د هغې اعمالو دي، د ګناهونو دي چې تاسو کړي. اوس د دې دپاره علاج څه دی چې موږ کې دغه ګناهونه دي او د دغې ګناهونو په نتیجه کې موږ باندې دغسې عذابونه، مصیبتونه راځي. اوس د دغې علاج څه دی؟ علاج یې دوه شیان دي. یو شی دا دی چې هغه موږ او تاسو که د هر مسلک او دین سره تعلق لري نو په کار دا دی چې دغه جرایم پرېږدي، د هغې نه توبه وکړي. دویم علاج یې دا دی چې موږ او تاسو بېوزله کسانو په فقیرانو په مسکینانو باندې هغوی باندې صدقه او زکات او خیرات ورکړو. او دا د نبی کریم علیه السلام په عالی صفاتو کې او په ښو صفاتو کې دا یو اوچت صفت او بیا خاص کار په رمضان کې چې خلکو سره به په خلکو باندې، فقیرانو، مسکینانو، پناهدارو باندې به صدقه او خرچه او مصارف کول. نن سبا چې د دنیا د نړۍ خلک دا اوازونه او چغې وهي چې
اسلام چې دی هغه داسې دین دی او داسې دین دی هغې پسې پروپاګند کوي او د هغې نقصانات بیانوي او حال دا دی چې زموږ د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق دي که په هغې باندې سړی ځان پوه کړي او عمل پرې وکړي نو بیا به هیڅ چاته د اعتراض موقع پیدا نه شي. داسې د نړۍ هیڅ مشر نه دي کړي او نه شي کولی لکه نبي علیه السلام چې کړي. عن عمرو بن الحارث قال والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وصلاحه وأرضا تركها صدقة رواه البيهقي في السنن الكبرى. عمرو بن الحارث وی چې قسم په الله چې نبی علیه الصلوة والسلام نه دی پرېښی د خپل مرګ نه پس 1 دینار د سرو زرو روپۍ اشرفۍ او نه 1 درهم د سپینو زرو روپۍ اشرفۍ او نه غلام پرېښی او نه وینځه پرېښې ده او هیڅ شی هم نه دی پرېښی په میراث کې مګر پرته د یوې کچرې نه او پرته د وسلې نه توره سپارو ډال زغره او ځمکه ترکها صدقتن دا ټولې بیا دا شیانې پرېښې وه صدقه دنه په میراث کې هیڅ شی نه دی پاتې دغه شی ته نه پاتې دی هغه هم بیا د خپل وفات نه پس هغه اعلان یې کړی دی چې دا به وقف وي دا به صدقه وي په مساکینو باندې او په فقراو باندې کوم مشر داسې کولی شي او کړي دي. عن انس قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال فكانت 700 بعير قال فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف قال إن استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقطابها وأحمالها في سبيل الله رواه أحمد في مسنده. اوس د سلف عمل ته ګوره په دغې لاره کې خلکو آواز وکړ چې د عبدالرحمن بن عوف یو لویه قافله راغله د شام نه د تجارت او بار کړی دی هر شی په دې کې هر څه د خوراک شیان د څښاک شیان کپړې خوراک او د نور د ژوند ضرورتونه دا پکې وه او دا قافله د څومره وه د 200 اوښان وه. نو عبدالرحمن انس یې ګویي چې فرتجت المدینة من الصوت وخوځي دا مدینه منوره د آواز نه او د چغو نه او د اوازونو نه ځکه ډېر مشکلات او تکلیفونه وه نو ټوله مدینه کې اوازونه شو چغې شوې چې د عبدالرحمن بن عوف قافله راغله د تجارت د هغه نه به څه ترلاسه کړو وابېخلو نو بیا عایشې رضی الله عنها وفرمیل دغه وخت کې ځکه دا خو ډېره مشهوره قافله وه چې 200 اوښان د تجارت د مال په هغې باندې بار نو هغې وفرمیل چې ما اورېدلي د رسول الله اسلام نه چې فرمایلي چې ما لیدلی و عبدالرحمن بن عوف چې داخلېدلو جنت ته په څخارې په خړپوڅو په کوناټو په څخېدلو نبي علیه السلام وایي چې عبدالرحمن بن عوف ما ولیدلو یا مې په خوب کې لیدلی و یا چې کله معراج له تللی و په دغه وخت کې لیدلی و یا ورته د نبي علیه السلام خوب چې دی هغه هم وحي وي خو ما عبدالرحمن بن عوف وکړ چې داخل جنت ته خو نه نوځي خو په داسې طریقې سره نوځي که نه چې په کوناټو څخېږي او بیا نه نوځي په ولاړ یې نشي تللی او سره د دې چې دا ګوره د نبي علیه السلام صحابي دی او د هغه صحابي دی چې نبي کریم علیه السلام ورته په دنیا کې زیری ورکړی و د جنت د 10 مبشره وڅخه دی خو دی په دغسې حالت کې جنت ته نه نوځي نو دا خبره ورسېده عبدالرحمن بن عوف ته دا خبره ورته ورسېده دا حدیث نو عبدالرحمن بن عوف وفرمیل ان استطعتو که چېرته زما وسه وشي زه به خامخا داخلېږم جنت ته په داسې حال کې چې ولاړ به یم زه به په ولاړې داخلېږم نو څه یې وکړل ویې ګرځول دغه 200 اوښان سره د کاتو د زینونو د پالانونو او سره د بارونو د الله په لار کې
دا ټوله قافله د الله په لار کې صدقه کړه او خیرات یې کړله. دا وګوره دا د سلفو عمل دی د څه شي په باره کې، د جود او د سخاوت په باره کې او د مال په باره کې. مال ګټل دا جایز دي چې په جایزه طریقه وي، په جایز تجارت وي، په جایز کاروبار وي، بلکې دا یو عبادت دی. یو د مال جمع کول دي. د مال جمع کول چې دي هغه دوه قسمه دي. یو د مال جمع کول داسې دي چې هغه پکې زکات نه ورکوي، په هغه کې صدقه نه کوي، سرسایب کې نه ورکوي او د الله په لار کې نه لګي، نو یو دغه رقم جمع کول دي. نو دا حرام دی او ګناه ده او په قیامت کې به د اړخونه پې دا غلی کېږي. یو د مال جمع کول داسې دي چې مال جمع کوي خو په هغه کې حج کوي چې پې فرض دی، په هغه کې زکات ورکوي چې پې فرض دی، صدقة الفطر ورکوي چې پکې فرض دی، او چې کوم نفقې په د باندې فرض دي هغه ورکوي، او چې کوم مصیبتونه راشي د مصیبتونو په وخت کې چې مسلمان او عادل بادشاه دغه مصیبتونو د رفع کولو دپاره د سرمایدارو خلکو نه د چندې غوښتنه وکړي هغه هم ادا کوي. نو بیا دغسې د مال جمع کول دا بیا جایز دي او مباح دی، بلکې بیا ذریعه د اجر او د ثواب هم ګرځېږي چې په صحیح او په سمو لارو کې ولګي. نو په دې نن سبا وخت کې چې یو خوا په مسلمانانو باندې قسم قسم مصیبتونه دي، مرضونه دي، دردونه دي، مشکلات دي، لوږه ده، تنده ده او کاروبارونه بند دي د کورونا د مرض د وجې نه. نو هر مسلمان بیا خاص کر هغه خلک چې هغه سرمایدار دي، دولتمند دي او څه لري، نو په کار ده چې په دغه وخت کې د خلاص زړه نه او د خلاص لاس نه کار واخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشتدا تو بنس بنا غړي